د مجنون لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مجنون لنډې کیسې وروستی او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پر راسره واورئ. هغه نه ورغلی، خو بیا مې هم ځان ته دا ډاډ ورکولو چې وروسته به راشي، خو د رخصتۍ زنګ ووهل شو. ماښام کیدونکی و. کوچني ورور مې غږ راوکړ، عمر لالا راشه، ادې دې غواړي. ورغلم، ورته مې ویل ادې څه دې ویل؟ مور مې راته وویل زویه، لکه چې زما خبرو در باندې تاثیر کړی. د ګاونډۍ ښځې ویل چې زوی د کور مخې ته کتاب لولي. ځان سره مسکی شوم، ورته مې ویل هو ادې، درس وایم. شیبه وروسته ډوډۍ تیاره وه. لوبیا پخه وه، زما ډېره خوښه ده. د ستړیا ډوډۍ هم ډېر خوند وکړ، ځکه لوستلو ستړی کړی وم. لمونځ مې وکړ، ډېر زر ویده شوی وم. سهار شو، د چرګانو بانګونه مې واورېدل، خو بړستن مې لا نوره پر ځان کش کړه. شیبه وروسته مې سترګې پرانیستې، لمونځ مې وکړ او وختي د باندې ووتلم. کېناستم او لیکنو ته مې دوام ورکړ. لیکلی وو. پوره 50 ورځې تېرې شوې. بیا مې نه غوښتل چې خپل د بدبختیو لیکنو ته دوام ورکړم، خو ژوند به نورې کومې لوبې کوي، الله پوهیږي. دومره وخت کې صرف د هغې لپاره پوهنتون ته راغلی یم، خو هغه بیا هندارې ته نه ګورم، خو ټول وایي له ځانه دې څه جوړ کړي دي. ږیره او ویښتان مې اوږده شوي دي. د دې لیکنې لامل هم همغه ده. تېره ورځ ټولګي کې ناست وم، استاد د درس وروسته پوښتنې کولې. رخصتۍ ته کم وخت پاتې و. استاد ورته وویل پاڅه شیخه. هیڅوک پورته نه شول. استاد زما لوري ته اشاره وکړه، ویې ویل هې تا ته وایم. ما ورته ویل څه؟ استاد راته وویل هو، ولې ته شیخ نه یې؟ ما ورته ویل نه، ولې؟ استاد راته ویل خو مشر ښکارې، پاڅه درس تکرار کړه. ټولګیوال په خندا شول. همدې کې د رخصتۍ زنګ ووهل شو. د ژمي آخري بارانونه وو. د پوهنتون را وتلو وخت کې ټولو راپسې چیغې وهلې شیخه شیخه. خو زه چې په زړه ړوند او کوڼ وم، نو داسې به مې څه ورته پام کېدو، کیسه کې نه شوم. د خپل موټر خوا ته ورغلم. د موټر دروازې سره یوه پیغله ولاړه وه، له ساړو رېږدېده، لمدې زلفې پر مخ زنګېدلې. باران یې د سترګو د رانجو سیلاب جوړ کړی و. هو هغه وه. سر مې وخوځولو، سترګې مې ومږلې چې خوب خو به نه وي، خو هغه وه. په غوسه مې ورته وویل څوک یې؟ په ژړغوني غږ یې وویل پوهېدم اوس به مې نه پېژنې. ژړا مې ونه شوه زغملی. ورته مې ویل هله ساړه دي، موټر ته پورته شه. موټر ته پورته شوه، ځان مې کابو کړ. ورته مې ویل څنګه دومره وخت وروسته؟ هغه ورځ چې لاړې بیا رانغلې. هغې راته ویل زما کتابچه تا سره پاتې وه. حیران شوم، ځکه پوهېدم چې اصلي خبره بل څه ده. ورته مې ویل رښتیا ووایه څه شوي؟ په ژړا شوه، خبرې یې نه شوی کولی. ما هم څه ونه ویل. ما ویل پرېږدی چې زړه یې تش شي، زه ښه پوهېږم ډک زړه څه معنا. شیبه وروسته یې وویل هغه ورځ چې له کور راپسې ورونه راغلل، زما کوژدن شهید شوی و. آه مې وویسته او غلی شوم. څو شېبې غلی وم. د چا په مرګ خو خوشحالي ګناه ده، خو زړه مې ښه شو چې ګواکې زما لاره صفا شوه. خو بیا مې هم دا سوچ کولو چې خپل کوژدن سره مینه درلوده، ځکه خو یې عکسونه کتابچه کې وو. ما ورته ویل الله دې وبخي. خو هغې راته ویل خو څه؟ ما ورته ویل خو ولې دومره وخت نه راتلې پوهنتون ته؟ په ژړغوني غږ یې وویل یې داسې که کوې داسې. ما ورته ویل مطلب؟ هغې راته ویل ته ولې نه پوهېږې؟ ولې؟ هغه کتابچه ما قصدن تا ته پرېښوده. د دې خبرې سره له موټر ښکته شوه. غږ مې پرې وکړ چېرته ځې؟ همداسې لاړه. ما په زوره چیغه کړه ستا عادت دی همداسې تګ، مه راځه بیا هم را نه شې. د موټر ډیشبورډ باندې له هغه وخت راهیسې کتابچه همغسې ایښې وه. ما کتلې نه وه. پورته مې کړه، خلاصه مې نه کړه. ورته مې ویل والله کې وګورم دا څه ماشومتوب شو. فکر مې ډېر ګډ وډ و، لږ څه غوسه هم وم. د موټر ټایپ کې سندره غږېده چې
کله چې ستا د سترګو په ښکلا واوښتم، کله چې ستا د سترګو په ښکلا واوښتم، لاړم اشنا د مینې په بلا واوښتم. سندرې مې زړه نرم کړ، د هغې سترګې مې سترګو ته کېدې. ومې غوښتل وګورم چې کتابچه کې داسې څه دي چې ما ته یې پرېښي وو. په روان موټر کې مې کتابچه خلاصه کړه، په لوستلو مې پیل وکړ. لیکلي وو: زما بخت له ماشومتوبه تور دی، کله چې نوې وزېږېدم د خوشحالۍ په جوش کې مې پلار زما ژوند د بل چا د زوی په نوم کړ. له ماشومتوبه مې د هغه نوم اورېدلی، خو چې زړه څوک ونه مني انسان نو څه شی ده؟ زما نه دی خوښ، که واده وشي هم صرف زما له جسم سره به واده کوي. زما روح لومړی د هیڅ چا نه وو، خو اوس پکې یو څوک. ظاهره زه اوس تا سره مینه لرم، له دې سره مې کم پاتې و چې بیا ټکر کړی وی، خو شکر بچ شوم. د سهار ناشتې لپاره کور ته لاړم. زه هم ډیر خوشحاله شوم چې ظاهر سره مینه لري، نو ځکه مې په مړه ګېډه ناشته وکړه. خو زر مې له خپل ځای پاڅېدم، کوټې ته مې لاړم او لیکنو ته مې دوام ورکړ. عجیبه وه، د یوې بلې کتابچې پاڼې له دې لیکنو وروسته ورسره سریښ کړې وې، خو ما دوام ورکړ. لیکلي وو: څو ورځې خو داسې حالت نه وو چې لیکنو ته یا وخت پیدا شي او یا دوام ورکړم. خو اوس به یې ووایم، د همغې ورځې سبا وو. ډېر په خوشحالۍ پوهنتون ته لاړم، ځکه زه پوه شوی یم چې سوله مې مینه راسره لري. اوس که رانشي هم پیدا کوم یې. پوهنتون ته چې ورسېدم ټولګي ته دننه شوم، کېناستم. شیبه وروسته ملګری راغی، راغږ یې کړ: شیخه راشه کتابتون ته. ما ورته ویل ولې؟ هغه راته ویل راشه کنه ستا په ګټه ده. ورسره روان شوم کتابتون ته. دننه شوم، ټول ټولګیوال هلکان او نجونې هلته وو. د بهرانیانو خبره سرپرایز شوم. ومې ویل څه خبره ده؟ ټول ګوښه شول. شاته یې زما د خوبونو شهزادګۍ درېدلې وه. ورته کتل مې او کتل مې. یو ځل مې نظر پر ځمکه ایښي بیګ ته شو. ومې ویل څه خبره ده؟ ټولو په یو غږ وویل موږ په داستان پوه شوي یو. د ټولګي نماینده مو وویل: ظاهره وروره، زه خو له اول پوه وم چې ستا داسې چوپتیا، لوی ویښتان، غټه ګیره او تغییر خامخا د مینې له امله دی. خو پرون سولې موږ ټولو ته وویل چې دا زما په خبره سر نه خلاصوي، تاسو یو څه وکړئ. د سولې پلار غواړي اوس سوله د هغې د پخواني کوژدن ورور ته نکاح کړي، خو سوله تا غواړي او تا و سوله بغیر له دې بله لاره نه لرئ چې وتښتئ. زه هم داسې غلی وم. بل ټولګیوال مې وویل موږ د هر څه تیاری کړی، خو ښه به دا وي چې همدا اوس حرکت وکړئ، که نه د سولې پلار به نه تا ژوندی پرېږدي نه سوله، ځکه د سولې کورنۍ به اوس خبره شوې وي. زه حق حیران وم، احساساتي شوی وم. په ژړغوني غږ مې وویل ښه سمه ده. سولې د ټولو په مخ کې وویل زما مجنون هم ژاړي. ټولګیوال ووتل، درسونه پیل شوي وو. کتابتون کې هم نور څوک نه وو. پر چوکۍ کېناستم، څو شېبې غلی شوم. له ځانه سره مې سوچونه کول، دا خو سمه خبره نه ده. یو ځل خو جرګه ورشه، که یې ونه منله دا تختول هم یو معنا لري. پردی لور تختول د نرتوب کار نه دی. سر مې له سوچونو وچاودېده. ورته ومې ویل تا ته د خپل پلار عزت نه دی ګران؟ هغې راته وویل هر چا ته خپل عزت ګران دی. هیڅ داسې جنۍ نشته چې په خپله رضا د بل سره وتښتي. ما ورته ویل خو ولې ستونزه څه ده؟ له شېبې چوپتیا وروسته یې راته وویل هغه ورځ مې هر څه واورېدل. زما پلار زما تره دی. ما ورته وویل تره څنګه پلار کېدلی شي؟ هغې راته وویل د مور له کوټې اوازونه راتلل. داسې ښکارېدل چې خپل منځ کې جنجال دی. غوږ نیول مې عادت نه دي، خو ورغلم د وره څنګ دیوال ته مې سر کېښود. مور مې پلار ته وویل څه پوهېدو چې زموږ به اولادونه پیدا کېږي، که نه ستا له ورور مې په ژوند کې دا بدبخته نه اخیستله. اوس یې زر له دې کوره ورکه کړه. زه یې د وینو تږې یم، هسې نه خون مې له غاړې شي. د تل په څېر څه مې ونه ویل، په سوله مې زړه وخوږېده. څه مې کړي وای، مینه مې ورسره درلوده. لږ وروسته مې ورته وویل ښه تا مخکې څه وویل مجنون؟ هغې راته وویل هو، خو دا تا له ځانه څه جوړ کړي دي؟ ما ورته وویل وخت او بخت داسې کړم. ومې نه غوښتل چې وخت ضایع شي. تم نه شوم، بایک مې راواخیسته او له پوهنتون ووتلو. موټر کې ناست و. د پوهنتون نه لږ مخکې مې موټر ودرولو، سر مې پر سټیرنګ کېښود.
غلی وم. سولې راته وویل څه وشول؟ ما ورته وویل څه نه سوچ کوم چې چیرته به ځو. موټر مې روان کړ. له کوټې سنګي تیرو چې هغې په عاجزانه لهجه وویل ظاهره چیرته ځو؟ ما ورته وویل همداسې ځو، ګورو به چې منزل مو کوم ځای کیږي. د کابل کندهار پر لویه لار روان وو. سپېره ډاګونه تر سترګو کېدل. ښي خوا ته دښته وه، بله خوا د نویو ودانیو خښتې تر سترګو کېدې. د افغان بسیم لیکدړې ته مې پورته وکتل، لیکلي وو خدای مو مل شه، ښه سفر. پوه شوم چې له کابل ووتلو. ورو ورو مې موټر ځغلولو. د ښار ډرایور یم نو. سړک کوچنی و، لږ مخکې لاره کې د تیلو پمپ سره ودرېدم. غوښتل مې موټر ته تیل واچوم چې لاره کې خلاص نه شي. موټر ته مې تیل واچول. سولې وویل زه وږې شوی یم. د تیلو پمپ کې بس یو جومات و، کانتین نه و چې سولې ته د خوړلو څه راوړم. ما ورته وویل دلته خو څه نشته، مخکې به وګورو. خیر موټر ته پورته شوم. کیلي مې موټر کې راتاو کړه. موټر سلیپ نه وهلو. 2-3 وارې مې کوشش وکړ، ونه شو. بانټ مې پورته کړ. غوښتل مې وګورم چې څه ستونزه ده. سوله هم له موټر راښکته شوه لکه ماشوم چې د مور لمن نیولې وي، دغسې راپسې ګرده تاوېده. ما ورته وویل ولې راښکته شوې؟ سولې راته وویل ډارېږم. مسکی شوم، څه مې ونه ویل. د تیلو پمپ یو کاریګر راغی، له موټر تاو راتاو شو، خو زور یې ونه رسېدو پرې. وی ویل ستونزه یې عجیبه ده او دلته خو مستري نه پیدا کیږي، وچه دښته ده، خدای مو مل شنو. بله چاره نه وه. ما هم کوچنی کار نه و کړی. د یو چا لور مې راتښتولې وه. اړ شوم موټر د تیلو پمپ کې پرېږدم. موټر مو په ټیلو یو څنګ ته ودرولو. زه او سوله د سړک څنګ ته راغلو. سړک تش و، هیڅ موټر نه تر سترګو کېده. ساعت وروسته یو بایسکل له لرې راښکاره شو. سپین ږیری سړی پرې ناست و. رانږدې شو، په روانه کې یې غږ وکړ و دواړو طرفو لارې بندې دي، خدا چیرې ماین چاودېدلی. څنګ ته کېناستم، پر زنګون مې سر کېښود. خوب را باندې لږ لږ غلبه کړې وه. سترګې مې پټېدې چې د یو لارۍ ډوله موټر غږ مې واورېده. د کابل له لورې را روان وو. نه مې غوښتل له لاس یې ورکړم. د سړک پر منځ ودرېدم. دواړو لاسونو باندې مې اشاره ورته کوله. موټر را نږدې شو، ودرېدو. په اندام غټ سپین ږیری پکې ناست و. ما ورته وویل کاکا موږ به تر یو ځای ونه رسوې؟ هغې راته وویل چیرې ځې؟ ما ورته وویل هر ځای پورې چې تاسو ځئ، زموږ منزل نامعلومه دی. هغه راته وویل زه خو وردګو ته ځم، راځئ. څه مې ونه ویل، د فکر کولو وخت نه و. موټر ته ورپورته شوم. سولې ته مې لاس ورکړ، راپورته مې کړه. موټر حرکت وکړ. تر یو ځایه تللي وو. سپین ږیري کاکا د سولې طرف ته عجیب عجیب کتل. سولې ته مې غوږ کې وویل مخ دې پټ کړه، کابل خو نه دی. سولې مخ پټ کړ. سپین ږیري کاکا له ځانه سره په خپله لهجه کې زمزمه کوله. محبت اول آسانه په نظر راغی، محبت اول آسانه په نظر راغی، په آخر کې نصیب خون جگر راغی. ستړی وم، د کاکا زمزمو نور هم خوب راوسته. سترګې مې پټې شوې وې. د موټر د بریک غږ شو. راویښ شوم، سترګې مې ومږلې. کاکا وویل زه خو تر دې ځایه راتلم، نور څه خدمت؟ ما ورته ویل خیر اوسې کاکا، خو دا کوم ځای دی؟ هغه راته ویل دا چک دی، چک. کاکا 2 مڼې راکړې او موټر حرکت وکړ. سپېره دوړه پورته شوه. مخکې روان شولو. دا ځای سپېره دښته وه او تر نیم ډېرې هدیرې نیولې وه. سولې ته مې مڼه ورکړه. له کله نه چې وږې وه، سولې له واره له مڼې کپ وکړ. ما مڼه خولې ته وړله، خو زړه مې ونه شو. هغه مې هم سولې ته ورکړه. نابلده وم، سولې کلک له لاسه نیولی وم. ساعت وروسته یو پخوانی جیپ ډوله موټر راغی. اشاره مې ورته وکړه تر څو ودرېږي. ودرېده. ورته ومې ویل وبښئ، دلته جومات چیرته دی؟ هغه راته ویل نور خو نه یم خبر، خو هغه د لنګر کلی ده، جومات یې هم حتما هلته دی. ما ورته ویل مننه. موټر لاړو. سولې راته وویل جومات څه کوي ها؟ ما ورته ویل ولې نکاح نه تړو؟ زه په حرام ډول نشم اوسېدلی در سره. سوله مسکی شوه. وی ویل ویاړم در باندې زما مجنونه. تر کلي لاړو. جومات مو هم په پوښتنو پیدا کړ. سوله مې د باندې کېنوله. زه دننه جومات ته لاړم. ملا صاحب ډېر ښه سړی و. ټوله کیسه مې ورته وکړه. هغه راته وویل راځئ زما کور ته، نکاح به مو وتړم او تاسو چې د حق په لاره ځئ
نن شپه هم ما سره وکړئ. د نکاح کار خلاص شو، زه وسوله د یو بل شولو. خو سولې اندېښنه کوله. ورو یې راته وویل چېرته به اوسېږو؟ موږ خو څوک نه لرو. لکه چې ملا صاحب واورېدل راته ویې ویل ظاهره زویا تر څو دلته یاست زما ځمکې ډېرې دي. زه خو جومات کې وم، زما ځمکه کې کار کوه او زموږ کور کې اوسئ. هسې مو اولادونه نشته، پر تاسو به مو زړه ډاډه وي. د ملا صاحب ښځې ترخه مسکا وکړه، ویې ویل ښه وایي زویا. ورسره ومې منله. اوس دلته اوسېږو. خواري او مزدوري لومړیو کې راته ګرانه وه، خو اوس عادت یم، ښه خوشحاله یو او داسې ښکاري چې ظاهر پلار کېدونکی دی. تر دې دمه یې دا تر ټولو اوږده لیکنه وه. بله لیکنه څه وخت وروسته شوې وه، دوام مې ورکړ. شاید نور لیکلو ته څه نه وي پاتې. موږ داسې ځان ورک کړ چې هیڅ چا پیدا نه کړو. زه پلار شوی یم. د لور نوم مې مناهل ایښی. مسکا یې تر موره زر چنده خوږه ده. دا لیکنه همدومره وه. کتابچه کې تر 50 ډېرې تشې پاڼې وي. وروسته لیکنو دوام موندلی و. ځان پورې خندا راځي چې څرنګه ساده ومه. ځان پورې خندا راځي چې څرنګه ساده ومه. ژوند پسې د مړو تر مزاره پورې تللی وم. له تېرې لیکنې کم او زیات 3 کاله تیر شول، خو ژوند داسې لوبه وکړه چې باید نه وی کړې. لور مې د 11 میاشتو شوې وه. کلیوال مو پیژندل. هغه ځای زموږ کلی شوی و. د ځمکې کارونه مې زده کړي وو. د خوراک او څښاک هومره مې ګټلې. ښه مې یاد دي د شپې سولې راته وویل لیچې مې تشې شوي. ما ورته وویل ولې؟ هغې راته وویل دا ستا د شوخې لور د لاسه بنګړي مې مات کړل. ما ورته وویل خیر غم مه کوو به شي. د همغې شپې سبا د غرمې وخت کېدو پیاده بازار ته لاړم. سولې ته مې له بازاره بنګړي لاس کې نیولي وو. په سندرو کور ته روان وم. کلي ته نږدې وم. د ډزو اوازونه مې تر غوږو شول. فکر مې کولو چې څوک ښکار کوي، ځکه هر وخت مې اورېدل. کور ته نږدې شوم، چیغې مې واورېدې. څادر مې په اوږه واچولو، منډه مې کړه. د کور دروازه خلاصه وه. خلک راټولو. د خلکو منځ کې ورنږدې شوم. سوله پرته وه. مناهیل یې غېږ کې وه. د څادر پیڅکه مې تر غاښ لاندې کړه. د انګړ منځ کې ونې لاندې ولوېدم. ملا صاحب ویل د سولې ورونه وو. موږ ډېر کوشش وکړ، خو پر موږ یې کم ډزې کړې وای. ویې ویل چې ظاهر ته څه نه وایو، همدا سزا یې بس ده. زه بېهوشه شوم. سترګې مې پرانیستې. د ساعت ټک ټک مې اورېدلو. سر ته مې مور ناسته وه، ژړلې. په ژړغوني غږ یې وویل زویا ولې دې له ځان سره داسې ظلم کړی؟ ما چیغه کړه سوله چیرته ده؟ مور څه ونه ویل، خو زه هوښیار وم، پوهېدم. ورور مې وویل خاورو ته مو وسپارله. ستا له بیک ملا صاحب ټلیفون راخیستی و. موږ یې خبر کړلو. له کور ووتلم. ډېر وخت شو د معتادینو منځ کې ژوند کوم، خو معتاد نه یم. لیونتوب مې غوره کړی دی. د لیونو هوښیاري هم ومنئ. په دښتو ګرځي، خو په ښار نه راځي. یو بله لیکنه وه. دوام مې ورکړ، خو داسې لیکل شوې وه لکه لاسونه چې پرې رېږدېدلي وي. لیکلي وو نن دې له یادونو ځان بېغمه کوم. دا کتابچه به یا سوځوم یا یې هم چاته ورکوم چې یو کس خو زما د ځورېدلي زړه غږ واوري. ورونو دې رښتیا هم سخته سزا راکړه. تر مرګ هم نه ترې خلاصېږم. د مجنون لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. قدرمنو او خوږو اوریدونکو، که غواړئ چې ستاسو د خوښې لنډې کیسې او ناولونه درته نشر کړو، نو تاسو کولی شئ چې نوم یې په کمنټ کې راسره شریک کړئ، تر څو په راتلونکي کې یې درته نشر کړو. تر بل ناول پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.